کوچني اختر مو نیکمرغه د پښتو رادیو تلویزیون لخوا راشه جانانا زمهربانا لیونه کېږم ستا د هجرانا څه خبره لیدونکي دي خپرونه شروع شو دا ده که نه وخت راورسېده له پولې پورې خپرونې ډېرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ رمټ د خپلو ټلویزیونو مخامخ ناست او زموږ د خپرونه تر پایه پورې وګورئ او پوره خوان ترې واخلئ د اختر مو مبارک شه لمونځ روزه اطاعتونه عبادتونه د الله په دربار کې قبول شه که تم څه ویل لري خو همدا اوس ورځه که نه بلې نو اړیکې ډېرې دي سمه ده خوږو لیدونکي یو ځل بیا تاسو ته د نیکمرغه اخترونو هیله کوو په دې هیله چې دغه اخترونه موږ ته د سولې او آبادۍ پیغام راوړونکي واوسېږي د ورځې په اوږدو کې موږ درته بېلابېلې خپرونې تیارې کړې وې 3 ورځې د اختر په مناسبت ځانګړو خپرونو زه او اکا ټیکهداران یو ستاسو لپاره په دې خپرونو کې به پاتې کېږو بلې نو خوږو لیدونکو تاسو کولی شئ چې موږ سپاره خپرونه کې د زړه له تله برخه واخلئ موږ ته د اختر په مناسبت کوم بنډارونه لري کومې مېلې مو کړي موږ سره شریکولی شئ نن له پولې پورې تاسو راخلو پوره 2 ساعته له تاسو سره یو تاسو کولی شئ چې موږ سره د سکایپ له لارې په ژوندۍ بڼه اړیکې ونیسئ خو کامره به چالانوئ چې په کامره کې تاسو تصویر هم راشي موږ تاسو سره په ژوندۍ بڼه خبرې اترې وکړو تاسو به موږ ته د اختر دغه د لومړۍ ورځې خاطرې ووایئ او که نه سبا کار د فکر کوم چې یوه اړیکه لرو که نه نو مهرباني وکړئ تاسو زمونږ نیازی صاحب هم دلته د کمپیوټر شاته ناسته وایي چې اړیکه ده اړیکه به واخلو که مهرباني وکړئ واخلو نیازی صاحب السلام علیکم نیازی صاحب زه په فکر کوم چې کومه ستونزه ده که څه السلام علیکم وروره جوړ تیار تکړه په خیر بس نه پوهېږو چې په لاسونو کې څه دي که نه دا انشاءالله لنډو شیبو کې به ماما سره اشنا به هم نه وي د قدرت کارونه بس اړیکه روغ شوې وه ما یې اخېستله لار کوپار که یې کړله لنډو شیبو کې به خوږو لیدونکي انشاءالله تاسو اړیکې راسره وصل شي خو تاسو به هم د احتیاطه کار واخلئ په تسلۍ سره موږ سره اړیکه ونیسي بیړه مه کوئ بلکل بیړه چې ده د چا کار ده د شیطان چا کار د شیطان لالا کار ده خوږو لیدونکو نن خپرونه کې له تاسو سره تمسخري زیاته ولرو په دې معنه چې اخترنۍ خپرونې دي باید له ګپ شپ نه برخمنې واوسي اړیکه د سلام علیکم وروره علاقه څنګه جوړې سلام علیکم السلام علیکم د اختر دې مبارک شه لمونځ روزه اطاعتونه عبادتونه دي پاک پروردګار په خپل دربار کې قبول کا څوک او کم ځای نه دې اړیکه نیولې د کویت نه یسو حسن حاتمي خبرې کوم د کویت نه دا ده که نه دا وګوره له کویت نه موږ سره اړیکه نیولې او ورور ده تا ته هم د اختر مبارک وي کورې ودان وي بس هر کلی ورته وایو خپرونه یا قربان ستاسې تصویر ستاسې تصویر نه معلومېږي اکا د موږ تصویر نه معلومېږي بھائی اس کا ستاسې اس کا سورہ معلوم نہیں ہوتا ہے دا کامره دې کولاو که نه دا کامره کولاو نه دی نو موږ خو د ټلویزیون له لارې نه ښکارېږو د کامرې له لارې نه خو هم نشي لیدلی موږ همدا اوس په ټلویزیون کې که تا تصویر راشي نو تا تصویر به هم په ټلویزیون کې ښکاره کړو د موږ کامره چې ده هغه د ټلویزیون کامره د ټلویزیون له لارې ته موږ کتلی شي ښه که جانه ښه صحیح دی بس مشکل نشته زه انشاءالله زما تصویر ته ښکاري نو خو ته چې کامره چالان کړې نو تصویر به دې ښکاره شي भाई कैमरा स्टार्ट करो भाई कैमरा स्टार्ट करो वो बोलते तुम्हारा तस्वीर नहीं आता है कैमरा स्टार्ट करो कना वो तो कुदरत कारून दी الو ها ورور السلام علیکم ستړی مشي وروره په خیر
اختر دې مبارک شه. څوک له کوم ځایه؟ الله دې ایمان مبارک درکړي. اکا تاسو ټول همکاران دې اختر مبارک شي. قربان دې شم قربان. څوک له کوم ځایه؟ جمعه شاه د پکتیکا ولسوالۍ ولسوالۍ اوسېدونکی له سعودي عرب ملت سره اړیکه نیولې ده. له را سره ملګري دي لکه خان آغا، زین الدین، شاه محمد، ابراهیم او محمد ایوب. ایوب ورورته او ابراهیم ورورته دا نور ورونو ته د اختر مبارکي وایو که نه. دا راته وایي چې هلته اختر و؟ اختر هم ستا په کوټه کې ناست دي، بس نور اختر خو هم نسته. دلته راغلي یو کوټه کې ناست څو نفر هستئ؟ انډیوالان راغلي ده. څو نفر هستئ؟ دا کوم مسافر دلته را سره دي. څنګه؟ څو نفر هستئ ټول؟ داسې وویله چې اوس کم 12 نفره ناست یو. راځئ یوه ټپه چې ووایو که نه 12 ټپې به شي او خوند به وکړي. صحیح ده؟ یو وخت راته اختري درته په ووایه چې لږ زړه خوشحاله شي. ښه اختریزه ټپه ورته ووایه که نه. زه وایي اختر چې تیر شي بیا به راشي. اختر چې تیر شي بیا به راشي، ځواني چې تیره شي بیا بیرته نه راځي. بس دا بسنه کوي دومره ګرانه؟ بلې ډېره خوند یې وکړو، ډېره خوندوره ټپه وه. کوم یوه ټپه ووایه که نه؟ دا ملګرو ته دې م ووایه چې په نوبت سره یوه ټپه ووایي. ملګري خو یا ټپه ورته یایې خو د ټلویزیون غږ کې ټیټ کړي بیا هغه غږ نه راځي. زه ورته وایم چې یو ټپه درته ووایي دا ټلویزیون غږ ټیټ کړه. اکا ټپه درته ووایي اجازه ده؟ ټپه شه چې خوند وکړي. اختر د هغو مبارک سي څوک په خپل کلي کې شپې سبا کوي نه. قربان دې شوه. یاره تاسو به هم دا اوس د کلي میلې څومره یادېږي. رښتیا به وایي چې کله په کلي کې وایي که نه د کلي میلې خوند درکوه او که اوس چې په هغه کې هسئ سعودي عرب کې هسئ هغه به درته خوند درکوي. اکا د کلي میلې خو یوې خواته که خو ډېر ارزښت موږ ته لري چې باید هغه د موږ یادېږي. د موږ د کلي د وطن هر شی یادېږي. یعنې مقصد تا چې موږ په د ټي وي کې وینم لا دا زړه خوشحاله شي. په پردي ملک به څوک خوشحاله کېږي؟ هغه خو به لیونی په پردي ملک خوشحاله وي. دا اوس به د کلی او بانډې ورونه به د په سترګو کې اوړي راوړي که نه؟ مهتره کوه اکا جانه. دا خبره ده بس نه چې دغه ټلیفون وکړو بس دغه د موږ خوشحالي ده که نه. بس دا هم د قدرت کارونه دي که نه. بل ملګري ته ورکړه دا مایک که نه چې هغه هم یوه ټپه ووایي. ټپه نه یایي کار وخت دی نه څو نور ملګري به سره په لاین کې مننه کوله چې زموږ ته مو د اړیکې جواب راکړو. خیر یوسف ډېره مننه. محترم تاسو کولی شئ چې اړیکه قطع کړئ که نه چې بله اړیکه واخلو. وخت یې پوره دی. بالکل بله له لیدونکو سره به یوه خبره شریکه کړو چې لیدونکي دې کوشش وکړي چې کوم انتخابونه راوړي خپلې خبرې مناسب السلام علیکم. مهرباني وکړي. وعلیکم سلام. څنګه یې ورور جان؟ ښې جوړې؟ شکر ده قربان دې شم. وراره څنګه ته جوړې په خیر دې اختر دې مبارک شه. څوک له کوم ځایه؟ خیر چې تاسو دې مبارک شه. د ټولو ملګرو دې مبارک شه. قربان دې شم. څوک چې له کوم ځایه؟ اکا سعودي عرب نه خبرې کوو ریاض نه. هغه د خرما والا خو به نه نه خرما والا نه ریاض نه خبرې کوو سعودي عرب نه. ښه یو چا راته لمغه ریاض نه ویلي وو که نه چې بس خرما به درلیږو که نه ته به یې خورې. روژه هم تېره شو خرما خو نه پوهېږو چې اوس له روژې هم باید وخوړل شي اکا ثواب لري. اکا نور خیر ده. قربان نشم دا کامره چالان کا چې تا تصویر مونږ وګورو او لږ ثواب وګټو. کامره چالان ده. کامره خو چالان ده. نو چې چالان ده دا مونږ ستا څېره ولې نه ګورو؟ والله که خبرې ښه دا راته وایه چې
اختر په پردي وطن مزه کا او که په خپل وطن؟ نه وطن په خپل اختر په خپل وطن باندې مزه کوي. آخا اختر په خپل وطن مزه کا. نور بس نو مزه کا لنډۍ ده. نه لنډۍ یوه مصره ووایه د وطن په یاد کې یوه مصره ووایه. زه توکل په خدای چې تاله دې اواز نه خلک پوه شي چې څومره درد پکې پروت ده او د وطن مینه پکې څومره پرته ده. والله کاکا څه نه څه ویلی خو بس چې مسافرو به څه اختر شعرونه میرونه کې خو نه راځي نو تا ته به څه ووایو بس دا وایه ټولو ته د خلکو ته د اختر مبارکي ووایو بس ټولو ته د اختر مبارکي نور به څه ووایو بس نور به دا ورته وایي چې په خپل وطن کې کاروبار وکړئ پردي وطن ته مه زړه ښه کوئ ځکه چې پردي وطن بس ګرمي سړی خوري وایي پردی کټ تر نیمه شپو ده. یو هم راځئ اکا نور زه یو شی د ډالۍ کوم محترمو مسافرو د ستاسو په حضور کې و ثواب کار ده که نه ګوره چې ته شعر مسافرو ورونو ته ډالۍ کوې او موږ به ته منې کوو وایه که نه شعر وایه. نو تقریبا څه به وخت څه به ژوندون د مسافر وي. څه به وخت څه به ژوندون د مسافر وي. واړه ژوند د زړه چاودون د مسافر وي. او اندېښنې د شوګیري د چې تېرېږي څه به نن څه به پرون د مسافر وي. او زه مجبور به هلته مست او خوشحال ګرځم. زه مجبور به هلته مست او خوشحال ګرځم چې سبا مست سباون د مسافر وي. او دا د مسافر ورونو دپاره د ما طرف ته ډالۍ او ټولو د اختر مبارکي خوشحالیانې ډالۍ کوم. الله دې وکړي چې ټول خوشحالې ټول افغانان ټول پښتانه ورونه ټول مسافرونه دې خوشحاله او آباد لري. قربان دې ته کولی شې چې خپلو کلیوالو ته خپلو ورونو ته دې ټلیفون وکړه ورته وایم دا اوس زه په ټلویزیون کې موږ پروګرام وګوري تا خبرې واوري او که نن یې وانه اورېدې خیر د سبا شپه په همدغه وخت باندې بیا موږ دا خپرونه لرو. ته کولی شې چې د همدې خپرونې له لارې خپلو ورونو ته دوستانو ته د اختر مبارکي ووایې او په ژوندۍ بڼه هغوی سره خبرې اترې وکړي. بالکل صحیح ده. ټول که په الحال ما اواز غږ څوک اوري ټولو پښتنو ورونو ته د عید مبارکۍ رسوم. او بیا یې تاسو پروګرام په څه وخت چې بیا تاسو زه رابطه وکړم؟ سبا 9 بجې بیا د خپرونه شروع کېږي. سبا سهار زمونږ اختر له سندرغاړو سره بیا وروسته د 1 بجې نه اختر له میلمنو سره خپرونه لرو په ژوندۍ بڼه. ته کولی شې چې هلته موږ سره اړیکې ونیسې او زمونږ د میلمنو نه ښایسته ښایسته شعرونه طنزي شعرونه ټوکې ټکالې او ښکلې ښکلې سندرې واورې. بالکل سمه ده. بس تر سبا پورې په لوی او بخونکي مهربان الله سپارو. انشاءالله که ژوند نو سبا به در سره بیا رابطه کوو. څوک زموږ دوستان ورونه هغه ډېره مننه تاسو محمد ډېره مننه. زمونږ تخنیکي همکار ده که نه یوه چې قطع نه شي بیا بله هم ورسره سم دا اوس خبرې کوي. تخنیکي همکار سره ګوره لګیا یو که نه بس د یوه خبرې پرې نه وي بله وکېږي. د قدرت کارونه دي لیدونکي ورته ګران دی بیخي زیات ورته تلوار کېږي چې بلې ډېر لیدونکي خفه نه شي. السلام علیکم وروره ستړی مه شئ. د اختر دې مبارک شه. لمونځ روزه اطاعتونه عبادتونه د پاک پروردګار په خپل دربار کې قبول کړه. څوک له کوم ځایه زر مې خبرې ونه کړې. حاجي صاحب رحمان د ریاض نه د ریاض نه ستړی مه شئ. کامره دې چالان کړه چې د هغه مبارکه څېره دې وګورو. د ایران نه چې څوک اړیکې نیسي ته به وایې چې څوک یې له تکې نه شي. په خدای دغه اړیکې ښه مې نه لږه ستونزه وي. وروره دا اړیکه
تخنیکی همکار نه هیله کوو چې دا اړیکه پرېږدي ځکه چې ګډوډي ده پکې ګډوډي ده باید وخت په نظر کې ونیسو ډېر لیدونکي باید وخت او نو دلته اړیکې زښته ډېرې دي دومره اړیکې دي نیازی صاحب هم بیچاره په چورت کې شو چې ته وګورې دې خپرونه کې چې پخوا نور السلام علیکم ستړی مه شو وروره په خیر اختر دې مبارک شه دا اوس هغه په ټپه کې و چې خوند یې وکړي اکا او جوړ ته تکړه په خیر ماشاءالله بریتونه ګوره بریتونه څوک له کوم ځایه اړیکې لږې ټکنۍ کېږي خو هم د لیدونکو لپاره ښه حوصله غواړو تقریبا همدا اوس زه فکر کوم زمونږ دغه کمپیوټر ته خوښه دې نه ده چې وي سندرې ته واپس شو وروسته له سندرې به تخنیکي همکاران په دې باندې کار وکړي څومره چې د دوی په وس پوره ده دا د یو ورور ده که نه السلام علیکم وروره ستړی مه شې په خیر دی اختر دې مبارک شه څوک له کوم ځایه تاسو دې مبارک شي اجمل یم د قرغستان تاسو د اختر مبارک شي تاسو د ټولو کارکوونکو روژې قبول شه عبادتونه هم قبول شه قربان شمه دغه هغه نه د هغې نه لږ لرې ودرېږه دا چې شی نوم د دې کامرې نه لږ لرې شه که نه چې دا څېره دې وګورو او بل لږ رڼا ته کښېنه ترږمۍ دا البته چا به بېچاره ترږمۍ ته کښېنولی اوس صحیح شوې دغه ښکار لکه توره شپه چې اوس صحیح شو اوس لږ سم شو زمونږ خوشبخته او بله خبره ده چې موږ په انټرنیټ ګورو په انټرنیټ کې د ستاسو د خپل کانال ګورو پښتو کاناله دې په خاطر تلویزیون کې نشته دی بالکل بالکل دا د قدرت کارونه دي ښه دا راته وایي چې اختر څنګه تېرېږي اوله ورځ څه خاطرې لري اختر ډېر ښه تېرېږي زموږ ټول افغانان یو ځای راټول شوي وو ملي اتڼونه مو وکړه ښایسته محفل وو ټول راټول شوي وو ټول یو بل سره روغبړ وکړه ډېر په خوشحالۍ او په ښه دغه کې نو کوم ځای کې زه په قرغستان کې یم قرغزستان کې بشکک ښار کې دغه ځای کې دا دغه پولې نه هغې غاړې دا نږدې دی کې ډېر لرې نه یم دا د ټکنالوژي ما برکت ده که نه په 15 ساعته سړی په تیاره کې نه رسېږي د اکا برکتونه دلته د اکا برکتونه هم دي ځکه چې په سکایپ کې موږ سره خبرې کوي که د اکا برکت نه وی د پښتو تلویزیون برکت نه وی کله موږ کولی شو چې موږ تاسو سره خبرې وکړو ښه اوس دا راته وایه چې بچي دې هم در سره مالته دي او که ته نه یې انشاءالله بچیان را سره دي ټول بچیان مې دلته ناست دي ستاسو پروګرام ګورو موږ د انټرنیټ د لارې نه او کله چې سکایپ کې اوس خبرې در سره کوو دا ورکوټي زوی ته دې ووایه که نه چې زه ورسره اختر مبارکي وکړم دا خو ډېره وړه ده یو بل به راغله بیرون وتلي دي یو بل الې بچی سلام علیکم سلام علیکم بارکیانې اختر دې مبارک شه خیجي دا یو بل راغی چې خبرې کوي راشه وته اکا سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام د اختر دې مبارک شه لکه راوایه خشې وه د دوی ستوني ناست دي الله تعالی دې ستوني جوړ کړي که نه ولاده اشکدي مه خدایه چې ستونی به دې خراب کړي د آیسکریم مه خورئ ستونی دې خرابوي ماروژني آیسکریم ته ماروژني وایي دا بېچارهګان والد آیسکریم نه پېژني اولین ځل دی چې اورېدلي د آیسکریم څه وایي نو دوی ورته څه شی وایي دو ورته ماروژني وایي ماروژني
مالوس نیمه خورلی سورلی قراری تا نیت کما مزوز نی نیت نیت کاک دیلا روسی در سنوی کاک دیلا سنگه ډیره مننه وراره ډیره مننه یوه نړۍ مننه انشاءالله سبا دا وخت بیا زموږ خپرونه شروع کېږي ډېرې خاطرې به راته ووایې ډیره مننه تاسو نه ډېره مننه چې زموږ سره خبرې وکړې زموږ ټلیفون هم واخېسته ډېره زیاته مننه تاسو نه ستاسو د ټولو کارکوونکو نه ډېره مننه زموږ تبریکیانې ټول هیوادوالو ته به یې ووایو بس دې ورور ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وویله چې د موږ خپرونه ګوري هغوی باید دې ووایي چې ټانکي وه سلام علیکم وروره جوړ دی اکا شکر دی کامره دې ولګوه د اختر دې مبارک شه د اختر دې مبارک شه تاسو دې مبارک تاسو مبارک شه قربان شم څنګه یې جوړ یې څوک له کوم ځایه حاجي صدررحمان د ریاض نه او صدررحمان د ریاض نه څه کې ریاض کې څه شي مال کړ کجور والا راغا کاجنه نه اکا خې جوړې قربان شم ریاض کې څه شي کې د قدرت کا دی اکا ټولو مسافر ولاو د افغانستان ټول مسلمانانو له زموږ د خوا او کوچني اختر مبارکي او ټول افغانانو ټول مسلمانانو چې په هر ملک کې په هر ګوټ کې ټول تاسو تلویزیون دلته د اختر مبارکي وایم کور ودان قربان شم وای د قدرت کارونه زبر تاسو د قدرت کارونه یو کیسه وکم واه تراب صاحب دا زما تکه کلام ده کنه د قدرت کارونه دي دا خو زه دې په خاطر استعمالوم چې د کوم خبرې جواب نه لرم کنه بیا د قدرت کارونه دي زه دا ما عادت ده کنه ما ورکوټي لور دا توتلا ده په ژبه باندې خبرې ټکی جاتي خبرې کوي نو یو ورځ چا ته ناست چې اسکو دا ما دا توتلا لور چې ده کنه لده ځنه دی خو تر اتیرې ده یو ګلاس چاپاک مور ورته داسې بد وکتل ما ورته پروا نه کې د قدرت کارونه دي بس پښ شنو بیا دې دې خواته تیرېدل بیا یو پیاله چای چپک بیا مور ورته بد کتلې مالي بس د قدرت کارونه څه خبره دی کې یو 15 منټه وروسته بس داسې بیا تیرېدل بس چې بره چپک دې مو سودول ما او خواته مام دې د خپل لور ته بد وکتلې چې دا بد مې وکتلې لور مې چې د قدرت کارونه دي ډېر جالبه ډېر خوندور د مونږ غوسه بس پرېږله فکر کوم چې الو بس اړیکه پرېښوله څونه به یې خندلي سندرې نه پس کېږي نه ولې سندره څه دونه اړیکې دي واوره دا خفه کېږي دا سندرې خو هره ورځ دوی ګوري دوی خو د سندرو په وطن کې دي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورور ته आवाज او السلام علیکم څوک لکم ځای او د اختر دې مبارک شه مبارک الو السلام علیکم سلام علیکم ته आवाज منګاورو د اختر دې مبارک شه کامره ته چالان کا روزه تا کوم مبارکي وایا کاکه شکر دې قربان شکر دې څوک لکم ځای اړیکه پریشو کنه اړیکه پریشو کنه بل اړیکه راغله السلام علیکم ورور ستړی مرشي څوک لکم ځای السلام علیکم وعلیکم السلام دې اختر دې مبارک شه څوک لکم ځای تای مبارک شه کوټ نه خبرې کوم اج کندار او دې څنګه جوړ تیار تکړه په خیر اختر کې لکه چې کلی ته نه راغله مال ته
همدلته یې وویله چې بس وخت دلته چې څه وکړو د پورته که لاس پورته که تاسو ډوډۍ ته ګناه نه کړي پاس لاس پورته که یا پاکه پروردګاره ټول مسافر خپل وطن ته راولي ته امین وایه امین په خوشحالي په خوشحالۍ که نه خدای دې د افغانانو له زړونو نه یو تر بله چې کوم نفرت ده که نه کرکه ده خدای هغه یې له زړونو نه لرې کړي امین وایه که خو نه ورکړي ته خو وایه که نه موږ ورته یا امین پاکه پروردګاره د انګریزان له دې وطن نه په خیر سره وباسي امین امین وایه که نه دوه ځلې مې ووایي اکا داسې وایه سباب کار ده که نه ما ټوله لانجم دوره وړې ده بیا بل څوک ده السلام علیکم وروره السلام علیکم اکا جان خیر جوړې شکر ده قربان دې شم دا کامره خو دې چالان کړه چې دا تیره خو دې ریاض نه کنه زه دې اړیکې نه دې پوهېږم چې دا اړیکه ده چې بنده شي که نه زه پوهېږم چې ریاض نه ده ستړی مه شي وروره دې مبارک شه خیر جوړ کړه اوس هم یاد درځي که نه درځي غږ دې تا راځي غږ دې راځي غږ خو مې درځي یاد پرې درځي دا مخ مې ګوري او که نه تر اوسه دې عکس نه ده راغلی ته ودرېږه چې یو میاشت وچیچلم دا خدای غر که چې غر شي دا میاشت والله میاشت وچیچلم ته په خیر راته کباب کړله د قدرت کارونه دي د قدرت کارونه دي اکا جانا بس څنګه و دا د اختر اوله ورځ څنګه تېره شوله ماشاءالله بالکل ډېره ستور کې ښه تېره شوله موږ خو مسافري وکړه جانا که نه وایم پاک پروردګار دې په خپل وطن سبب وکړه الله تعالی دې هلته دونه پیسې درکړي چې راشي خپل وطن ته او همدلته یو کاروبار شروع کړي او 5 نفره نور هم له تا سره کار وکړي د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کړي همدې هیله امین کې اکا جان ستا د وخت د زړه د خلاص دی کې انشاءالله لګېږي بس ما چې چا ته دعا کړې ده که نه څنګه پولې پورې دي هغه اوس هم د پولې نه پورې غاړه دي راورې شوي نه دي کېده لرم انشاءالله ولا چې دلته اوس اړیکې زښتې ډېرې دي واوروره که تا سره ډېرې خبرې وکړو دا نور خفه نه شي د خپلو هېوادوالو ته دې څه پیام ده د کوم کلي کلي ته دې زنګ ووایه سبا شپه په همدغه وخت باندې بیا دې موږ دا خپرونه شروع کېږي چې تاسو کورنۍ د تاسو سره زه وصل کړم هغوی به له دې خوا نه خبرې کوي تاسو به له دې خوا نه خبرې کوئ بس مابین کې موږ هم یو ټپه ووایو ثواب کار ده که نه او کنه د قدرت کارونه دي بس ټکنالوژي ما کار دی دا خو اکا زمونږ د خوا نه بس د اختر مبارکي زه خپله د ایران نه خبرې کوم تاسو سره که هو که نه ایران نه خبرې کوې کور د کوم ځای کې ده هغوی ته به ټلیفون وکړي که نه چې د پښتو ټلویزیون خپرونې وګورئ په دې خپرونه کې د پولې نه پورې خپرونه وګورئ زه په هغه کې خبرې کوم د ما اواز به واورئ کورنۍ به دې هم خوشحاله شي موږ هم خوشحاله شو مننه ډېره مننه ډېره کاکا موږ ته ډېر خوښ دی ډېره مینه سلامونه وکړو بس مینه خو ګوره یو طرفه نه کېږي کنه موږ هم له تاسو سره ډېره مینه لرو ځکه خو ګوره د سهار نه تر اوسه پورې انتظار وم همدې خپرونې ته چې تاسو سره مونږ د زړه خواله وکړو ډېره مننه یاره وایم تراب صاحب قربان سره یو ریږ یم ته سرګي به شکر ته د الله کرام دی اختر د ښه تېر شو ولا چې ډېر خوشحالۍ باندې تېر شو داسې خوند یې وکړ ملګری ښه وو بلکل ښه وو ملګري د دې ملګري ښه وو بیرون خو ته نه یم نه یې وتلی بیرون اړیکه ده را دې شي خو د وخت ډېر په خیال وساتې زموږ خواږه لیدونکي کوشش دې وکړي چې په کم وخت کې ډېرې خبرې را سره وکړي ځکه ډېر لیدونکي السلام علیکم ورور اختر دې مبارک شه څوک او له کوم ځایه
وعلیکم سلام اکاګوله ستا د اختر مبارک سي د مرګرو دیم اختر مبارک سي له کوټ څخه منګول امازه خبرې کوم سکرین باندې راغلی ټلویزیون کې ځان ولیدو اکاګوله څنګه د شپې ورځې ښې تېرېږي والله چې داسې مستې تېرېږي که نه دلته هوا ښه شوې ده او بس دغه د اختر هم راغی په خیر سره نورې خو بس ته وایه په تاسو باندې شپې ورځې ښې تېرېږي والله د الله احسان دی بیخي شکر د الله نه ډېر راضي او الله جل نه راضي سي تاسو لوټه خیر ده شکر دی دا راته وایي چې ته ناتلی که بچي دې مړي دي نه یوازې ښه ده دا سر د جړو پټ ده لکه چې هلته شپه ده ویده وي یخې دې پوه شوې بس کوټیان دیوالان وتلي دا مرګرو باندې راګرځي پوه شوې بس خواړه یخې دي بس دار به شو به یې خورو که نه ملګري دې نشته ده مونږ خو دې ملګري یو که نه ډېره مننه وایي په خوب یې د به دې راویښ کړمه پاسه زما د لاس بنګړې راغلې دي نه دا زمونږ پشهي ورونه موږ سره اړیکې نه نیسي دا څنګه تو نت گورکتے کرائے دعوتے مرائے بیلائل واٹے نا بملا مائے دعوتے مرائے دا پشهي ورونه خوشحاله شي که نه السلام علیکم وروره سلام شي السلام علیکم پښتو ټي وي پښتو ټي وي او ټي وي الو السلام علیکم وعلیکم السلام سلام شي څوک له کوم ځای اختر دې مبارک شه څنګه حال دی اکا ورو ښه طبیعت ښه دی قربان دې شم له کوم ځای نه دا لکه چې دوکان نه دې زنګ راویلی اختر مبارکي وایم تا ته نه راځي د کویټ نه ته تماس کړم تاسو سره خدای دې ټول اختر مبارک کړي بیچاره رنگ مالک لکه چې کیف حالک والله بس رنگ بالی نه کومه ناستې په دیره کې ناستې یو ښه نور ملګري هم در سره دي دا نور ما سره خپل ملګري دي ډېرې ملګري دي السلام علیکم حاجي صاحب په خیر دی اکاګوله ښې په خیر یې سالونه دي تیار تکړه په خیر اکاګوله د تا پروګرامونه دې موږ ډېر زیات خوښېږي نو دا خو د قدرت کارونه دي که نه دکه د قدرت کارونه دي بس دا د قدرت کارونه همیشه د قدرت کارو کې بوخت اوسېږه اکاګوله نه ته په هغه کې په سعودي کې چې کې سعودي ویلې که نه نه پوهېږم چې کویټ کې یو اکاګوله موږ په کویټ کې یو په سعودي کې نه یو کویټ کې یو نو چې کوئ کویټ کې راځئ که نه نور خپل وطن ته راځئ یاره بس د پاکستان هم جوړ کړه ایران هم جوړ کړه کویټ هم جوړ کړه وایم عربي مملکتونه هم ټول جوړ کړه دوبۍ نه مو درته څه شی جوړ نه کړه که نه راځئ نو نور دا خپل وطن آباد کړئ کاګوله الله تعالی دې دا 2014 په خیر خلاص کړي چې دا ټول مسافر ټول مسلمانان دغه افغانستان ته لاړ شي بېشک دا 2014 کال چې ده که نه دا کومه داسې غټه بلا نه ده ګوره له دې نه مخکې داسې 2014 کالونه ډېر تېر شوله دا کال به هم تېر شي دا کار به مو خدای تیر کړي الله دې په خیر تیر کړي خدای دې ټول افغانان په خپل وطن کې او الله تعالی ته به دا سوال کوو چې نور دا بدبختي او دا رنګ بدۍ دې الله تعالی دې وطن نه لرې کړي امین تا کور چیرې ده زه خو پېښور کې یم کاګوله په پېښور کې فعلا په پېښور کې اوسېږو ښه پېښور کې اوسېږې ښه دا نور ملګري دي ما خو دې خوا ناست دي که ویل لري چې بس خبرې اترې ورسره وکړو ډېر ناست چې یو دا تک د تور لونګ ناست هغه مو ګورئ په تورو بد مو وایي خلکه نو تور خو به وراله چې ګلونه بویوي نه
بس غاغونه پکې ښکاري که نه معلومېږي کجان اورور نور سوالات ہے کابل جان کی سوالات ہے ما صاحب نږدې نو سره للی وکړې چې پیژنې مې زه د آیات فنکار دی هغه تر د ماما زوی ما ګوره دا د کنه دا خپل وخت آیات افغان آیات افغان هغه سندرغاړی او زه هغه د ماما زوی یم هغه د ما د ترور زوی ده زه په کویټ کې یم یو ورځ تا سره لیدلی یم ما خپل هم کور کابل کې دی ښه نو هغه سره ما د اکا مېلمه خپرونه هم درلوده که نه خپرونې ټول لیدلي دي تا خپرونې مونږ ګورو تعقیب کوو ډېرې په زړه پورې دي وروره خدای دې وکړي چې به داسې تاسو خپرونې هر وخت یې نو مونږ مسافر خو بس د تاسو خپرونې دي وروره بس دې ته ناست یو تعقیب کوو او بس خپل وخت ورته تېروو اوس راته وایه چې د چا په اواز کې درته یوه سندره ډالۍ کړو یاره کوي د آیات ماشوم د آیات افغان په اواز کې ښایسته سندره راته ډالۍ کوي حیات افغان تخنیکي همکاران به موږ ته دروازه وډبوي چې یاره دا سندره شته ده دا به درته چمتو کړو موږ به یو بل اړیکه واخلو له تاسو نه ډېره مننه کور مو ودان وي مننه تاسو هم ډېر یو جهان مننه وروره تشکر حاجي صاحب خدای په امان اکا جانا سندره فکر کوم نشته تیاره ده تخنیک برخو همکارانو اشاره وکړه نو د ټولو لیدونکو نه مننه کوو چې خپرونه ننداره کوي بلکل تاسو سندره وګورئ بیا هم راشئ او زمونږ خپرونه وګورئ
سترګې خو ګورې